د هیواد د بندخونو د مسؤلینو د ظرفیت لوړولو لپاره هڅې. تازه د پل چرخي زندان په ګډون د هیواد له 33 ولایتونو څخه 160 تنه په بیلابیلو له هغې ډلې له بندیانو سره د چلند څرنګوالي برخو کې 3 میاشتنۍ مسلکي زده کړې ترسره کړي دي. موږ خپله دې ته ژمن یو چې موږ په خپلو محابسو کې نقصان پیدا کړو، په خپل پرسونلو کې نقصان ووینو، هغه دفع کړو، د هغه علاج وکړو. سترګې نه پټوو چې موږ وایو په محابسو کې که نقصان دی هغه به نه ظاهروي، هغه مکمل هر چاته اجازه ده، او کم کردار چې ورسره روان دی هغه هم باید څوک په دې کې سترګې پټې نه کړي، هغه باید راواخلي په رسنیو کې د خلکو سره، د دنیا سره، د خپلو هیوادوالو سره شریک کړي. د بندخونو د چارو د سمون ادارې عمومي رئیس له تازه فارغ شویو کارکوونکو غړي خپلې زده کړې له نورو سره هم شریکې کړي. در مورد قروال، گارنیزون، تلاشی در این مورد ما آموزش یافتیم و انشالله بریم در محبس های خود و ایراد چی میکنیم 100% تطبیق میکنیم. ما گزمه، پیره، تجهیزات توقیفی، اصولنامه، گارنیزون، قروال در مدت 3 ماه وقتیم انشالله در محبس های بریم تطبیق میکنیم. د بندخونو د چارو پوځي مرستیال وایي تر دې دمه 3,144 تنو لپاره د مسلکي زده کړو 21 دورې ترسره کړي دي. حبیب الله بدر ټینګار کوي چې د هیواد په بندخونو کې ټولو بندیانو لپاره ښې اسانتیاوې برابرې کړي دي. درسایی که در کمرای محبوس چی رقمی رویه را میشه، چی رقمی رفتار امرایشون میشه، باید در زندان در بلاک امرایشون چی رقمی طرف اخلاق امرایشون رویه کنه، کسی که مجرم باشه در بیرون در جامعه که فساد میگه دیگه میکنه چه تو زمینش مساعد کنه او را که با حافظ کنه، قاری کنه، معلم او را بسازه، کارهای حرفه‌ای او به یاد بده. ښاغلی بدر شمیر ورکوي چې دمګړي د افغانستان په بندخونو کې د 1000 میرمنو په ګډون نږدې 12,000 تنه بندیان دي. تعداد 12,000 نفر یا 11,500 نفر تا و بالا کسای توقیفی هستند که سرنوشتشان در وقت نزدیک معلوم شد که زیادترشون رها میشن، میان نمیشن، تال دوسیایشان در کار است، در روان هستند. ترتیب خوراکش، بود و باشش، ترتیب کورسایش که در اونجا میآموزن یک چیز یاد میگیرن. د بندخونو د چارو د سمون ادارې پوځي مرستیال همداشان وایي د مهال د هیواد په بندخونو کې 150 تنه بهرني وګړي بندیان دي چې د ډیری جرم، جال او تقلب دی.